چې لپاره دی چې حالات د نهایتا کړکېچن دي او دا ټوله لوبه مرداره لوبه چې ده دا د نتنیاهو په یعنی د یهودو په ذریعه لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 11 د مارچ کال 2016 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري د روژې مبارکې 22مه ورځ ده ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن یو ځل بیا نړیوال موضوعات دي او د افغانستان موضوعات دي او ټول ډیر حساس او خطرناک مرحلې ته داخل شوي دي. نړۍ په ډیر یو نازک نقطه کې ولاړه ده او ملکونه لګیا دي خپل تصمیمونه نیسي چې کوم خواته باید لاړ شي لپاره دی چې حالات د نهایتا کړکېچن دي او دا ټوله لوبه مرداره لوبه چې ده دا د نتنیاهو په یعنی د یهودو په ذریعه باندې په نړۍ باندې مسلطه شوې ده. حتی امریکا هم دغه جنگ ته چې راغلې ده دا په خپل رضا ده نه ده، دا د یهودانو ټیل وهلې ده او همدارنګې په اسلامي نړۍ په درېیمې نړۍ باندې او په ایران او زموږ تاسو په سیمه باندې مخکې دې نه چې په نړیوالو موضوعاتو راشم خپل د سیمې باندې د پاکستان افغانستان په حالاتو باندې خبرې کوو. په ګلګت بلتستان کې د کشمیر په ساحه کې خلکو لاریونونه کړي دي او د نظام په خلاف راپاڅېدلي دي. خلکو غوسه او قهر ډیر زیات دی. د پاکستان په پوځیانو باندې حملې کړي دي او 2 پوځیان وژل شوي دي. چې زه همیشه تاسو وایم چې د پاکستان کړکېچ چې دی تنها خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه دی، دا سند کې دی او دا په کشمیر کې هم عملیاتو تر نتیجه کې 9 پوځیان وژل شوي دي او ډیر زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په سند کې د خیرپور په ډیره بخښنه غواړم د خیرپور د سند په دغه کې کراچۍ یعنی سند کې د ریل په قطار باندې برید شوی دی. ریل د پټلۍ نه اوښتی دی او مرګ ژوبله ډیره زیاته اړول شوې ده. همدارنګه وزیرستان جنوبي د انګور اډې په ساحه کې پاکستان د افغانستان په پوسو باندې بمبارد کړی دی او بیا اسلامي امارت مجاهدینو بیرته ځوابي برید کې هغه اړه د ډیورند کرښې اوښتې دي او د هغې په خوله دی ځغلولي دي. همدارنګه مولانا فضل الرحمن خلیل یو د پاکستاني علماو نه د 2 نورو حرکتونو د 2 نورو غړو سره چې دا د حرکت الجهاد مشر دی د افغانستان ته راغلي دي تر څو د افغانستان سره په ممکنه په دې اوربند او په دې باندې خبرې وکړي. کوم شی چې زه فکر کوم کوم نتیجه نه ورکوي ځکه چې اوربند د افغانستان سره نه دی بلکې ټي ټي پي سره دی او ټي ټي پي چې ده دا به دوی هلته خپل مسله حل کوي. د افغانستان سره دی مشکل دا دی چې دوی صرف تهمت وایي او په عوض دی چې خپل مسله داخل کې حل کړي په افغانستان بریدونه کوي. په عین حال کې چې دلته دا هیئت د پاکستان نه راغلی دی ښکاره خبر ده چې مولانا فضل الرحمن خلیل چې دی دا خپل په رضایت یا خپل په حرکت نه دی راغلی، دا چې د عیساو د دې اشاره نه دی دا حرکت نشي کولی. اما په عین وخت کې پاکستان خپل بریدونو ته ادامه ورکوي. قندهار همدارنګه پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ دا ټولو سیمو کې بمبارد شوی دی مسلسل او بریدونه شوي دي. نو په دې اساس باندې د یو خوانه د زیتونو خوشه را وړاندې کوي او د بل خوانه تیغې په لاس کې دی او وار کوي. دا هغه اسرائیلي یهودي شیطانی لوبه ده چې پاکستان او اسرائیل دواړه په اسلامي نړۍ کې پیاده کوي او د دې تر شا صهیونیزم لوی قدرت ولاړ دی. راځو نړیوالو موضوعاتو ته. ډونالد ټرمپ وایي چې جنگ د ختمېدو خواته روان دی او موږ کوم جنگ چې شروع کړی چې موږ ویل چې 3-4 هفتې به دوام وکړي خو زمونږ خپل اهداف مخکې نه ترلاسه کړي دي او دا جنگ ممکنه ده ډېر ژر ختم شي او موږ دا جنگ وګټو. او همدارنګه دا ویلي دي چې دا به د تنګه د هرمز به ازادۍ او ټولو ته به د پټرول لاره خلاصوي او د کېدای شي په تنګي هرمز باندې برید وکړي. زما په نظر باندې د ټرمپ دا محاسبه به یو بل لوی اشتباه وسی چې دا کار وکړي لپاره دی چې تنګه د هرمز ته د دننه وتل دا به په یو دام کې ونښلي، رقم ته به وار وخوري. د ایران حمله پر امریکا باندې د 33مه دور د صادق سلور
د خیبر شکن میزایلونو شروع شوی و دا تمام شوی ده بیا په موج د 14 چې دی ویلي چې نن شپه به دی انجامي چې تاسو کله خبرونه اورئ نو دا 13 شپه په حساب راځي دا امواج کې د خیبر شکن 4 به استعمالیږي او دا د دوره به 3 ساعته مسلسل دوام کوي یعنی دی به 3 ساعته مسلسل میزایلونه وری او اهدافونه مخکې خپل دغه ترلاسه کړي دي خو بل خواته چې بیا موږ وګورو د دې لګیا دي لپاره د اوربند او د صلح لپاره خبرې کوي د ټرمپ د پوتین سره خبرې کړې دي او دا خبرې د اخر ځل چې دی خبرې کړې هغه د دسمبر 2015 کې وي پس هغه نه دی په دې 13 میاشتو کې خبرې نه وي کړې نو دی او بیا دوباره خبرې کړې دي او ټرمپ دا دغه کړی دی چې پوتین چې پوزیشکان سره خبرې کړې د اوربند په مسله کې او هغه رد شوی وي دا پیغام ورته رسولی دی چې ایران ستاسو دا دغه نه مني او هغه اوربند نه کوي خو ټرمپ پوتین ته ویلي دي که چیرته لاره دې راته پیدا کړه چې د دې جنګ نه ووځو تا باندې چې څومره بندیزونه ما لګولي ستا په پټرول باندې دا به زه لرې کوم خلک به تا نه بالکل پټرول اخیستی شي دا یې ورسره واده ورکړې ده خو ته داسې یو لاره جوړه کړه چې ما د ده جنګ نه د ده حالت نه ما وباسي په عین حال کې همدغه پیشنهاد د اوربند د ایران ته د فرانسې چین او د روسي د درې واړو کړی دی خو ایران دا کاملا رد کړی دی ویلي دی چې دی دا اوربند نه مني دا کوم جنګ چې امریکا شروع کړی دی شروع یې دی کړی ده اختتام به ایران کوي او دا جنگ به دوام پیدا کوي تر هغه پورې چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو او بل دا دی چې یوه قطره نفت د پټرولیم به د هرمز نه تیر نشي او امریکا که دومره مرد دی او نر دی دی ویلي چې راځي چې هرمز لاره د خلاصه کوي یو قطره پټرول دی تیر کی دا چیلنج ورکړي غریب آبادی د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوی دیپلومات د خبره کړې ده چې د جنگبندۍ تصمیم به زمونږ په لاس کې او دا وخت او زمان به موږ تعینو دا به امریکا نه تعینوي ځکه چې جنگ دوی شروع کړی د اختتام یې موږ کوو همدارنګه قالیباف د مجلس د شورا د نمایندګانو د ایران دا کړی دی چې د امریکا او د اسرائیل دا یو شیطانی کړی ده د فریب او د چل نه کار اخلي مذاکرات دوی سره اعتبار پې نشته دی بنان موږ د مذاکرات دروازه د همیش لپاره بنده کړې ده او موږ د ترڅو چې دغه د شیطانت کړی چې د ابد لپاره ختمه نکو بل رقم موږ د دې دغه نه نشو وتلی همدې حال کې علي لاریجاني ویلي دی چې ټرمپ د علي لاریجاني ټرمپ ته ویلي دی چې متوجه اوسه چیرې ته په خپله د حذف نشي یعنی د منځه لاړ نشي نو ته یعنی موږ ته وختارونه مه راکوه ستا خپل ژوند خطر کې دی ممکن دی اشاره دی چې موږ به دې وهو یا بل څوک به دې وهي خو په وهلو باندې وهل کیږي همدارنګې ایران د اسرائیلو په حیفا بازان پټرولیم مرکز باندې برید کړی دی ځکه چې هغوی د ایران په پټرولو حمله وکړه ایران ورته ویلې چې دا لوبه دې نه کوله ځکه چې د اسرائیلو د بازان پټرولو مرکز چې دی دا 50% د اسرائیل د ټولو پټرولو ضرورت پوره کوي او د خیبر شکن په میزایلونو باندې په بد رقم ورته وهلی دی ایران ډیر بد رقم ورته وهلی دی چې د څنګه چې د دې دغه وهل شوی و په دغه رقم ته یې دا کړی او کوم میزایل چې په استعمال کړي دي د پخوا دی کوم میزایل چې استعمال اول هغې کې مایع مواد ده که د مایع موادو میزایل اثر نسبت د منجمدو موادو سوخت ته ډیر فرق کوي نو په دې اساس د منجمدو موادو والا راکټ اثر ډیر زیات دی اوس ایران هغه میزایلونه استعمالي چې هغې کې منجمد مواد استعمال شوي دي لیکویډ والا یې مخکې په استعمالول اوس د مایع والا لیکویډ یعنی مایع نو د دې په مقابل کې خطر د ده چې اسرائیل په بد رقم لګېدلی دی ممکن اسرائیل په آخر وخت کې یو خطرناک اقدام وکړي چې یعنې د اتم نه استفاده وکړي ډګلس ماک ګریګور پخوانی سایمنسب او د وزارت دفاع پخوانی مشاور دی وی چې زه ډونالډ ټرمپ د ډېر نږدې نه پیژنم او وخت په وخت ورسره خبرې کوم هغه وایي زه څومره هغه پیژنم دی هېڅکله اتم بم نه استعمالوي
نو که اتم بم استعمالیږي د خطر ډیر زیات د نتنیاهو نه دی او نتنیاهو ناشنه و دی د هیچ خبره ناوري هر اقدام چې کوي په خپل کوي او ممکن ده چې دا په ایران باندې اتم استفاده کوي دا د پیشبینی دی کړی ده چې دا کېدی شي دا بم اتم د استعمال کی او دا مشکل سیمه ته او نړۍ ته رامخ کیږي نو په دې اساس باندې دا خطر موجود دی ایران دغه ته تن نه ورکي مذاکرات او د امریکا دا خبره غلطه ثابتېږي چې هغه وي مونږ ایران ختم کړی دی راپرځول هم دی او ایران په حساب ځکه چې ډونالد ټرمپ دا وایي چې دی اوس نه قوا لري نه بحري قوا لري نه نظامي قوا لري او مشران یې مونږ وژلي دي در حال چې ایران دا ثابته کړله چې بل مشر ځان ته انتخاب کړ یو ورځ هم خپل په دغه میزایلونو کې کمی نه دی راغلی وارونه په اهداف او په ځي باندې لګیږي او همدا علت دی چې هغې اوس دې ته مجبور شوي دي چې بل رقم زور نه رسېږي د اتم مسلې ته یې چرت وهلی دی چې اتم باید استعمال کړي په یو بل بد خبر ایران لپاره دا دی چې روسیې خپل فني او مسلکي کارکوونکي چې د هغې ژوند ته خطر و ځکه چې په حدود 250 ساینسدانانو اتومي ساینسدانانو او نور کارګرانو انجینري او مسلکي فني کسانو د بوشهر په اتومي مرکز کې په بټۍ کې کار کاوه نو دای په 2-3 دورو کې دوی ویسل چې پرونه دویمه دوره خپل مامورین او دغه په اغیزنه ویسل او ویل چې تر څو حالات بیرته سمېږي بیا به دی راځي فعلا ده او که دی د دې نه ووتل نو امریکا دا بټۍ هم وهي ځکه تر اوسه دا بټۍ دی د روسانو لپاره نه وهله بل دفعه هم چې هغه نور مراکز ووهل فردو و نتنز و اصفهان بوشهر یې ونه وهل نو دا ځینې که روسان ترې نه ووځي نو بوشهر ممکن چې اسرائیل او امریکا یې ووهي دا خطر موجود دی بل نړیوالو موضوعاتو کې خبر دا دی چې د بحرین حکومت ممکن سقوط وکړي او که بل نظام راځي نو هغه به د اهل تشیع دغه نه به او د شاهي نه به نظام بدلیږي یو جمهوری اسلامي ته چې د ایران پیروي وکړي او کېدای شي د ایران سره پخوا غوندې الحاق هم وکړي نو دا تغییرات هم په سیمه کې را روان دي عربي نړۍ هم په تغییر کې ده دوی غواړي چې د امریکا پیګاګان دې نه ختمیږي دوی ممکن چې خپل سرمایه او پیسې هم د امریکا نه وباسي او یو امریکا د یو بل منجلاب او مشکل سره مخ کړي همدارنګه د اسرائیل د هوایي دفاع په حق ویل کېږي چې دا کاملا له منځه تللې ده او اوس د فضایي کنټرول د اسرائیل خپل د لاسه ورکړی دی یعنی ایران هر وخت چې وغواړي په آرام او آزادانه دا فضا استعمالولی شي کومه دا چې اسرائیل د ایران د فضا په حق لري چې دا زموږ په کنټرول کې ده نو نړیوال مبصرین دا وایي چې د دواړو فضا اوس فعلا داسې کاملا د دواړو ملکونو په کنټرول کې نه ده ځکه چې دفاعي سیستمونه د دوی هغه رقم ته منظم کار نه کوي نو دا یو دغه دی د بهرني دغه تحلیل دی چې هغې دا دغه کوي مګر ایران تر اوسه ثابته کړې ده چې ډېر منظم خپل ځان نه دفاع کوي او وارم کوي پروفیسر جینګ وایي چې ابراهیم لینکن کښتۍ ایرانیانو وهلی شوله ختمولی شوله په اوله ورځو کې چې دی برید وکړه اما ایران ونه غوښتل چې دا کښتۍ ووهي او صرف یو وار پې وکړه چې ویېروي او د سیمې نه یې وباسي او همداسې شو هغه ولګېدله او د سیمې نه ووتله دی وایي که چېرته ایران غوښتلی ایران دا کښتۍ په هغه ورځ باندې ختمولی شوه ځکه رادار سیستمونه او د تماسونه بالکل کاملا قطع شوي او کښتۍ د دوی په رینج کې وه په هغه د وهلو په اندازه کې وه اما دوی دا کار ونه کړ او دا په خپله وایي چې د ده دلیل نه دی معلوم چې ولې ایران دا تصمیم ونه نیوه چې دا کښتۍ ختمه کړي در حال چې جنگ خو ډېر شدید دی منځ کې روان دی ممکن بعدا د ده دلایل راووځي چې ایران دغه اقدام ولې نه دی کړی نو دا زما د نن ورځې نړیوال موضوعات چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل حالات زموږ په سیمه کې هم کړکېچن دي په نړۍ کې هم حالات ښه نه دي تاسو ګورئ چې جنگ ورځ تر بله قوت اخلي اگر چې دشمن مات شوی دی لاره د نجات لټوي
او ډونالد ټرمپ لاره د نجات لټي، مګر ډونالد ټرمپ بد رقم ګیر راغلی. هغه نتنیاهو نه پریدي چې د جنگ نه ووځي او دلته ایران نه پریدي. ایران ورته ویلي دي چې زه تر اخره جنگیږم او سوله نه کوم او مذاکرات ته نه راځو. نو امریکا اوس بد رقمه ګیر راغلی ده، ځکه چې لوبه شروع کړې ده، خو هغه لوازم او ضرورت چې ورته دي یا کومه بودیجه چې ورته پکاره ده هغه ورته کانګرس تر اوسه نه ده ورکړې. په دې رقم سره جنگ مخکې نشي وړلی او فشار هم سیاسي او نظامی په ملک کې ور باندې نهایت ډیر زیات دی. په دې اساس باندې ګورو به چې حالات کم خواته ځي، بیا به ان شاء الله تاسو سره شریکو، خپل تبصره به پرې کوو. دا د موضوعات چې تاسو سره شریک کړل هیله ده چې برنامه وګورئ، خو کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامه تاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.